عزتمند نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وَأَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى 3 خِصَالٍ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل اولاد ته د دریو سیزونو محبت ورخایي او خپل اولاد ته د دریو سیزونو ادب ورخایي او محبت ورخایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اول نمبر حب نبیکم، خپل بچو ته خپل اولاد ته د پیغمبر محبت ورخایي. نبی علیه السلام فرمایي زما محبت د خپل پیغمبر محبت د خپل نبی محبت د خپل بچو ته وخایي. نن که منګه د سنت طریقې نه اپناوو، په خپل ځان کې په خپل باندې سنت نه راولو، موږ په خپل په سنت باندې عمل نه کوو، عزتمند موږ خپل اولاد ته د سنت څخه طریقه ورخایو. موږ خپل اولاد ته د پیغمبر سره محبت ورخایو. اولاد به زمونږ دا سوچ کوي چې زمونږ د مور او پلار دا په خپل باندې په سنت عمل نه کوي، د پیغمبر سره دی واقع دومره مینه محبت ولري په خپل په سنت باندې عمل کوي. موږ په خپل په سنت باندې عمل نه کوو، موږ په خپل سنت پریخي دي، موږ خپل اولاد ته چې کوم د سنت او طریقه ورکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حب نبیکم، خپل اولاد ته د پیغمبر د خپل پیغمبر محبت ورخایي. دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وحب اهل بیته، او خپل او د خپل پیغمبر د اهل بیت محبت، د نبی علیه السلام د بیبیانو محبت، د نبی علیه السلام د خاندان محبت دا خپل اولاد ته ورخایي. عزتمندو چې زما د پیغمبر د پلار نوم عبدالله نامه و، د مور نوم بیبي امینه و، د رضاعي مور حلیمه سعدیه و، زما د پیغمبر څلور زامنو څلورې لوڼه وي. که د قیامت پر ورځ ما ته الله سبحانه وتعالی یو امتی پیش کړي هلته چې ته د پیغمبر علیه السلام امتی، ته د خپل پیغمبر د اولاد نومونه ووایه، څومره اولاد یو، څومره لوڼه وي، څومره بچي وو، څومره نوسي وو، څومره اهل بیت وو. عزتمندو ما او تا ته به چې کوم دی په دغه وخت کې د دې هیڅ معلومات هم نه، ځکه چې موږ ته په دنیا کې د دې څه معلومات نشته چې زمونږ د پیغمبر خاندان څومره دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وحب اهل بیته، د اهل بیتو محبت چې کوم دی د خپل اولاد ته ورخایي. د هغوی سیرت او صورت چې کوم دی خپل اولاد ته ذکر کوي، د هغوی شان او مرتبه خپل بچو ته وښایي چې د پیغمبر شان او مرتبه د هغوی په ذهنونو کې راشي، د اهل بیتو هغه راشي چې په هغه سنت باندې بیا هغوی عمل کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حببوني لوجه الله، زما سره محبت د الله سبحانه وتعالی د وجې نه وکوي. او بل نبی علیه السلام فرمایي وحببوا اهل بیت لوجهي، زما د اهل بیتو سره زما د وجې نه چې کوم دی زما د اهل بیتو سره محبت وکړي، زما سره محبت کوي د الله سبحانه وتعالی دپاره، زما سره محبت کوي زما دپاره، زما د اهل بیتو سره محبت وکړي. نبی علیه السلام نبی علیه السلام یولس بیبیانې وي، هغوی ته په قرآن کې چې کوم دی الله سبحانه وتعالی د امهات المؤمنین لقب ورکړی دی. د پیغمبر سنت چې ما ته اپناو کړو، د پیغمبر سنت چې ما ته په خپل جسم کې راوړو، په هغې باندې عمل وکړو، موږ به خپل اولاد ته وښایو، موږ په خپله په هغې عمل نه کوو. الولد سر لأبیه اثار الآباء یظهر فی الابناء، د مور او پلار آثار، د مور او پلار طور طریقې، د مور او پلار چارو چلند په اولاد کې وي. چې ته په خپله پیغمبر په سنتو باندې عمل کې، ته په خپله په پیغمبري طریقه باندې رواني، ستا اولاد به هم چې کوم دی سباله په هغه طور طریقه باندې روان وي، هغه به هم چې کوم دی د پیغمبر په سنتو باندې عمل کوي، هغه ته هم د امهات المؤمنین شان او مرتبه او مقام معلوم وي. نن موږ په خپله باندې امهات المؤمنین نه پېژنو. عزتمندو چې د نبي علیه السلام څومره بیبیانې وي، د هغوی څه نامې وي، هغه د کوم ځای اوسېدونکي وي، د کوم قوم سره تعلق ساتو، دا هېڅ ما ته پته نشته. موږ نن سبا د خپل پیغمبر په باره کې دا معلومات نه لرو، پاتې شو نور پیغمبران چې په باره کې متصل معلومات ولرو. نبی علیه السلام فرمایي حب نبیکم وحب اهل بیته، خپل اولاد ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام محبت ورخایي، د اهل بیتو. دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وتلاوت القرآن، خپل اولاد ته چې کوم دی د تلاوت القرآن محبت ورخایي، د قرآن سره دی محبت پیدا شي، دوی د قرآن تلاوت کوي، الله سبحانه وتعالی به دې کې ستا حصه ګرځوي. د دارالعلوم دیوبند چې کوم باني حضرت قاسم نانوتوی رحمه الله، د خپل بچي ته چې کوم دی قرآن یاد کو، او هغه ته دا وویل بچیا دا قرآن مې چې ته یاد کو دا مې د ځان دپاره ته یاد کو، زما د مرګ نه پس به ته د قرآن دا تلاوت کې او دا په ما پسې رابخي، زه چې وفات شم زما د ثواب هغه دروازې به بندې شي، زما به نور نیک اعمال نه وي، ته به چې کوم دی قرآن تلاوت کې او په ما پسې رابخي. مولانا یحیی رحمه الله
د زوی کله چې دا وفات شو نو مولانا یحیی رحمه الله به چې کوم دی هر شپه 2.5 سپارې د قرآن مجید تلاوت په نفل وکاو او خپل پلار حضرت قاسم نانوتي رحمه الله پسې به باغ او د دارالعلوم دیوبند چې کوم محتمی مولانا قاری طیب رحمه الله دم خپل زوی ته وصیت کړو چې بچیا ما ستانه عالم جوړ کړي ستانه می عالم جوړ کړو د قرآن حافظ می دنه جوړ کړی د لپاره چې زما د مرګ نه پس ته په ما پسې چې کوم دی نیک عملونه رابخي نو د به چې کوم دی دی بچی به وایي د شپې 2.5 سپارې په ورځ او شپه کې چې کوم دی د تلاوت کوو په خپل پلار پسې به نو خپلو بچو له د قرآن محبت ورکول هغوی قرآن ته کښېنول د قرآن حافظان جوړول د دې عالمان جوړول چې د قیامت په ورځ باندې د قبر به د سخت زندګۍ کې ما او تا چې کوم دی شاته داسې ذخیرې پرېښې وي چې هغه ما او تا د ثواب لوی ذریعه که ما او تا هلته محتاج شو چې په ما او تا پسې د شانه څه نه څه د نیک عملونو زور راپسې وي او موږ ته شاته داسې څوک پرېښي وي چې هغوی په موږ پسې خپل نیک عملونه رابخي چې الله پاکه زما یو ګران بابا جان په تورو خاورو کې پروت دی هغه وبخي تلاوت د قرآنونه کوي دا څومره عظیمه خبره ده روژه راشي په دې کې د حافظان دا تلاوتونه کوي او دې تراوو کې دا ولاړ وي دې کې به د مور او پلار څومره عظیمه حصه وي چې دا حافظ شپه ورځ ناست دا قرآن اړی په دې کې د مور او پلار حصه نه وي ولې به نه وي خو پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې خپل اولاد ته د تلاوت قرآن محبت ورکړئ تلاوت قرآن باندې چې کوم دی دا عادتي جوړ کړئ د قرآن حافظان یې کوي عالمان یې کوي چې الله سبحانه وتعالی د دې په ذریعه باندې تاسو هم د قیامت په ورځ باندې وبخي ځکه چې حافظ له به د قیامت په ورځ الله سبحانه وتعالی څومره لوی مقام او مرتبه ورکړي چې د ټول جهان په مخ کې به الله سبحانه وتعالی دا حافظ راوړي عزتمند په دنیا کې زما او ستا یو ماشوم بچی زما او ستا یو ماشوم لور هغه په سکول کې یو پوزیشن والی زیات نه زیات په سکول کې 300 کسان او عوام راغلي د هغې په مخ کې یو معمولي غونډې کې انعام چې کوم دی د فلاني زوی دی ویل راشي دا انعام دی حصول کی نو تا ته ځان څومره غټ ښکاري او بچي باندې څومره فخر کوي زما بچي نن په سکول کې پوزیشن اخیستی دی او دومره نمبر راغلی دی هغه په سکول کې څومره انسان ته د عظیمه خبر ښکاري کامیابي یقینا ډېره لوی نعمت دی د الله سبحانه وتعالی د قیامت پر ورځ الله سبحانه وتعالی خپل یو بنده راوغواړي د قرآن یو حافظ راوغواړي او هغه ستا بچی او تا هغه ته قرآن ښودلی وي د قیامت په ورځ دغه الله راوغواړي ول ته یې پېښ کړي او د دې ټول جهان د مخې د دې ټول چې د الله سبحانه وتعالی د آدم علیه السلام نه وراوره چې څومره کائنات دې خوا پیدا شوي دا ټول د قیامت په ورځ ولاړ وي د مخ ته ځمکې لوی کافران هم عظیم پیغمبران هم ولاړ وي د لوی شان او مرتبې والا صحابه ابوبکر او عمر هم ولاړ وي او دا ټول اهل بیت دا غون خلک ولاړ وي د دې په مخ کې چې کوم دی ستا زوی راولي او بیا دا اعلان وکړي چې پلانې دې راشي د پلاني مور او پلار دې راشي او دلته دې پېښ شي او هلته تا ته بیا د نور تاج در په سر کې الله سبحانه وتعالی چې د هغې رڼا به چې کوم دی چاته به نه ختمي داسې تاجونه هغه تا ته در په سر کړي او د قیامت په ورځ دې عظیمه ډله کې ته دا انعام وصول کړي دا لږه خبره ده دا ډېره عظیمه خبره ده عزتمند هلته خو چې کوم دی بیا د جهنم د تلو تصور هم نشته چې ستا بچی د قرآن حافظ وي او تا خپل بچی ته د قرآن ادب خولی وي تا خپل بچی ته د پیغمبر سنت خولی وي او هغه خپل ټوله زندگی چې کوم دی هغه راغستی وي او د پیغمبر علیه السلام په سنتو یې عمل کلی وي ستا د ودې نه د قرآن تلاوت یې کلی وي ستا د ودې نه خلکو ته دین ښودلی وي ستا د ودې نه د دین خدمت یې کلی وي ستا د ودې نه د دین تبلیغ یې کلی وي ستا د ودې نه یو څوک یې سمې لار ته راړیلی وي ستا د ودې نه دا څومره عظیمه خبر ده دا زما ستا لپاره د کامیابۍ ډېره لویه ذریعه ده او دا زندگی چې کوم ده دا عارضي زندگی ده نن سبا زما او ستا اولاد که هغه سکول ته نه ځي نو ما او تا پرې خفه کېږو که هغه مزدورۍ نه نه ځي ما او تا پرې خفه کېږو که هغه د سعودي عرب مزدورۍ نه نه ځي ما او تا پرې خفه کېږو او زموږ سره دا ټینشن چې زموږ دا بچی به څه کوي سبا ما او تا چت هم دا ټینشن ونه کړو چې زما بچی مونځ له ول نه ځي زموږ بچی چې کوم دی د پیغمبر سنت په ځان کې ول نه راولي د قرآن تلاوت ول نه کوي یو د دین بل خدمت ولې نه کوي د دین تبلیغ او پرشار ولې نه کوي ما او تا سره دا غم د نشته دی نن زما او سره دا غم دی چې ما بچو ډېرې پیسې وګټلې او ځان له ښه کور جوړ کړلی او وعدې وکړلې او دا یې وکړلې دا ټول عارضي دي عزتمند دا دنیا نه دا هر څه به د دنیا کې پاتې دي
هغه ابدي زندگی ته هغه سزي دا کوم چې پیغمبر علیه السلام ښودلي چې حب نبیکم چې بچو ته د خپل پیغمبر محبت پر وخی دا محبت به د قیامت ورځ تاسو ته په کار راځي د اهل بیت محبت به تاسو په کار باندې راځي د تلاوت قرآن محبت به تاسو په کار راځي مندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل بچو ته دا محبت ورکړي د دې سيزونو د دې لپاره چې تاسو دا بچي الله سبحانه وتعالى تاسو د لپاره د کامیابی یو لوی ذریعہ وګرځي الله سبحانه وتعالى عمل کول توفیق راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.